الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ډیر زیات مهربان قرآن وخود انسان پیدا کړ. اے مسلمان ورور او اے مسلمان خوري، مخکې دې چې الله سبحانه و تعالی تا پیدا کړي، تا ته د خپل ځان در پیژندلو یو ځانګړې طریقه در وخود، او هغه دا چې الله سبحانه و تعالی ډیر زیات مهربان دی، او دا ځکه چې لومړنی تاثیر تلپاتې کیدونکی وي. ستا د پروفایل په لومړي سر کې لومړنۍ څو کلمې ټولې نړۍ ته د دې خبرې څرګندونه کوي چې ته څه ډول یو شخص یې، او د نړۍ خلک باید تا ته په کومه سترګه وګوري. د قرآن 114 سورتونه په بسم الله الرحمن الرحیم سره شروع کیږي، او حتی د قرآن د نزول نه ډیره موده وړاندې سلیمان علیه السلام یوې مشرک ملکې او مشرک ملت ته الله سبحانه و تعالی په دې ډول معرفي کړ: انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. بلا شکه دا د سلیمان له لوري دی، او بلا شکه شروع کیږي د الله په نوم سره چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. د هغه د ټولو نومونو له جملې څخه هغه سبحانه و تعالی رحمان او رحیم انتخاب کړل، ځکه چې رحمت او مهرباني د هغه د پیژندنې لومړنۍ دروازه ده. او حتی مخکې له دې چې سلیمان علیه السلام په خپل خط کې ولیکي، الله سبحانه و تعالی د خپل عرش د پاسه لیکلي و چې ان رحمتي غلبت غضبي، بلا شک زما رحمت زما په غصې باندې غالب دی. او دې خبرې ته متوجه شه چې الله سبحانه و تعالی یوازنی هغه نوم چې د خپل عرش سره یو ځای کړی رحمان دی، لکه څنګه چې فرمای الرحمن علی العرش استوى. داسې ښکاري لکه الله سبحانه و تعالی چې فرمای د هغه د عرش لاندې د مخلوقاتو د اداره کولو لپاره د هغه حاکم اصل رحمت دی. دغه خبره ابن القیم رحمه الله په دې ډول تشریح کوي، فرمای والرحمة احب الیه من العقوبة. هغه سبحانه و تعالی تبخنه ډیره محبوبه د نسبت انتقام ته، رحم ورته ډیر محبوب دی نسبت سزا ته، زړه سوی ورته ډیر محبوب دی نسبت عدل ته، او ورکړه ورته ډیره محبوبه ده نسبت نه ورکړې ته. هغه سبحانه و تعالی خپل ټول مخلوقات په خپل رحمت کې رانغاړلي دي، او نه یوازې ده بلکې د هغه رحمت د هغه نور نومونو او صفتونو ته هم شامل دی. الرحمن د بل هر نوم او صفت سره اضافه کیدی شي، ځکه چې هغه سبحانه و تعالی د خپل علم سره سره مهربان دی، د خپل بصیرت سره سره مهربان دی، او د خپل قدرت سره سره مهربان دی. له همدې امله هغه سبحانه و تعالی د العزیز الجبار او القهار څخه وړاندې خپل ځان د الرحمن په توګه معرفي کوي، ځکه چې هغه سبحانه و تعالی د خپل بې انتها قدرت سره سره ډیر زیات مهربان دی. او وروسته له دې چې هغه سبحانه و تعالی په خپل ځان باندې رحمت لازم کړ، په کائناتو کې خپور کړ، بیا یې زموږ خلقت کې ځای پر ځای کړ. کله چې د آدم علیه السلام وجود ته د لومړي ځل لپاره روح ورننوته، هغه پرنجی وکړ، او لومړني الفاظ چې الله سبحانه و تعالی هغه ته وفرمایل دا و یرحمک الله، الله دې پر تا رحم وکړي، په دې معنا چې رحمت د انسانیت منځته راتګ لپاره ښه راغلاستو. بیا مخکې له دې چې الله سبحانه و تعالی موږ ځمکې ته راولېږي، هغه سبحانه و تعالی د خپلوۍ پاکې اړیکې پیدا کړې، او بیا یې وفرمایل زه تر ټولو ډیر زیات مهربان یم، او ما د رحم پاکې اړیکې پیدا کړې دي. بیا هغه ته په رحم کې ځای پر ځای کړې، ځکه چې رحم د هغه د رحمت نه اخیستل شوی دی. رحم د رحمت او مهربانۍ هغه پناه ځای دی چیرې چې ستا هره اړتیا پوره کیږي، بې له دې چې ته یې د پوره کولو کومه هڅه وکړې. ستا مور ستا د ژوندي ساتلو لپاره تا ته هر هغه څه درکوي چې د هغې په وس او توان کې وي، او په بدل کې یې له تا نه هیڅ هم نه غواړي.
ستا د ژوند په دغه مرحله کې ستا د مور یو طرفه او بې انتها مینه د الله سبحانه وتعالی د هغې مهربانۍ څرګندونه ده چې د خپلو مخلوقاتو لپاره یې لري. او بیا کله چې ته د مور د رحم نه دې نړۍ ته راووځې، الله سبحانه وتعالی سمدستي او د تل لپاره تا په خپل هغه رحمت کې راونغاړي چې هر څه ته شامل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله سبحانه وتعالی د مهربانۍ سل برخې پیدا کړي دي او د هغو سلو برخو نه یې دې نړۍ ته یوازې یوه برخه رالیږلې ده. د همدغې یوې برخې مهربانۍ له مخې د ټولې دنیا نظام چلیږي او ټول هغه مهرباني پکې شامله ده چې انسانان، پیریان او یا هم حیوانات یو د بل په وړاندې ښکاره کوي. د بیلګې په ډول د بحر په تل کې 10,688 متره ښکته په تپه تیاره کې یو ماهي د بل ماهي د وجود نه پارازیتونه پاکوي، په داسې حال کې چې الله سبحانه وتعالی ورته د اوبو د سوړوالي او تودوالي درجه برابروي. همدارنګه د اسمان په لوړو ارتفاعګانو کې یوه مرغۍ بلې ته د خطر خبر ورکوي، په داسې حال کې چې ما یمسکهن الا الرحمن، هیڅ چا هلته پاس په هوا کې نه دي ساتلي مګر تر ټولو زیات مهربان ذات. اوس د خپل ژوند په اړه فکر وکړه او ټولې هغه مهربانۍ در په زړه کړه چې له تا سره شوي دي، که هغه ستا د مور د مینې ډکه غېږه ده، که ستا د ملګري لخوا تا ته بخښنه ده، او یا هم د یو پردي او نااشنا کس لخوا ستا په حق کې د مهربانۍ یوه کړنه ده. دا ټول د الله سبحانه وتعالی د همغې یوې مهربانۍ د همغې یوې برخې مهربانۍ څخه دي. اوس شاید ستا په ذهن کې دا پوښتنه را پیدا شي چې که چیرې الله سبحانه وتعالی دومره ډیر مهربانه دی نو ولې په ځمکه کې دومره ډیر ظلم او زیاتی موجود دی؟ د دې پوښتنې ځواب داسې دی چې زه ووایم چې په ځمکه کې لوږه ولې شتون لري، په داسې حال کې چې د معلوماتو له مخې هر کال 1 میلیارد یعنی 10,500 ټنه خواړه ضایع کیږي. نو لوږه شته له دې امله نه چې په دنیا کې خواړه کم دي، بلکې له دې امله چې موږ یو د بل سره نه شریکو. په ورته ډول د الله سبحانه وتعالی مهرباني کمه نه ده، بلکې موږ کمزوري یو او نشو کولی چې په خپلو کړنو کې د الله سبحانه وتعالی مهرباني انعکاس کړو، په دې معنی چې هیڅ یو د بل په وړاندې له مهربانۍ نه کار نه اخلو، بس غوسه کوو، پټکه کوو، وهل کوو او وژل کوو. الله سبحانه وتعالی ځمکې ته یوازې 1% مهرباني را لېږلې او موږ یې باید ساتونکي اوسو. او کله چې موږ په دې کار کې ناکام شو نو داسې یوه ورځ شته چې الله سبحانه وتعالی به پکې خپله 99% مهرباني وویشي. او که چیرې زیر شو هر وخت چې د یو انسان لخوا په نورو باندې ظلم ترسره کیږي د مظلوم لپاره د الله سبحانه وتعالی مهرباني په یو شکل د اشکالو ظاهریږي. په صحیح بخاري کې یو حدیث دی چې د یوې جګړې نه وروسته یوه مور چې ډیره زیاته دردمنه او اندېښمنه وه د لیونۍ په شان خپل ماشوم پسې ګرځېده. اوس که د یوې شېبې لپاره تاسو فکر وکړئ چې په یوه جګړه کې تاسو خپل بچی ورک کړی دی او احتمال د دې خبرې ډیر دی چې شاید وژل شوی وي، نو تاسو به کوم ډول احساس ولرئ؟ دغه ښځې په داسې حال کې چې په چیغو چیغو یې ژړل او لالهان د خپل بچي پسې ګرځېده بالاخره پیدا یې کړ، سمدستي کلک په غېږ کې ونیوه، ښکل یې کړ، خپل تیته یې واچوه او شیدې یې ورکړې. د دغه پیښې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابو نه پوښتنه وکړه، آیا فکر کوئ چې دغه ښځه به خپل ماشوم ورته وغورځوي؟ هغوی وویل نه، په الله قسم دا کار به ونه کړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله سبحانه وتعالی په تاسو باندې د دې ښځې نه ډیر مهربانه دی. او ته پوهیږي چې ولې؟ ځکه چې هغه څوک چې د دې مور مهرباني پیدا کړي په یقیني توګه د هغې نه ډیر مهربانه دی. د هغې ښځې د خپل ماشوم سره مینه د الله سبحانه وتعالی د مهربانۍ یوه کوچنۍ قطره او څاڅکی دی. له همدې امله حماد بن سلمه رحمه الله سفیان الثوري رحمه الله ته وویل که
کچیر الله سبحانه و تعالی د قیامت په ورځ ماته اختیار راکړي چې زه د هغه او د خپل مور او پلار ترمنځ یو وټاکم چې زما په اړه قضاوت وکړي چې جنت یا جهنم ته لاړ شم، نو زه الله انتخابوم، ځکه چې زه پوهیږم چې الله په ما باندې زما د مور او پلار نه ډیر مهربانه دی. اوس شاید ستا په ذهن کې دا پوښتنه را پیدا شي چې کله چې الله سبحانه و تعالی دومره ډیر مهربانه دی، ولې خلق جهنم کې اچوي، ولې خلکو ته عذاب ورکوي؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی، الله سبحانه و تعالی د خپل لا یتناهي مهربانۍ ترڅنګ په بشپړ ډول عادل هم دی. هغه مور چې د خپل بچی سره د لیونیانو په څیر مینه کوي، د قیامت په ورځ به د همغه بچی نه تښتي، مګر الله سبحانه و تعالی په خپل بندگانو باندې د هغې مور نه هم ډیر مهربان دی، لیکن د هغه مهرباني د هغه عدل له منځه نه وړي. لږ فکر وکړه، آیا دا به ظلم نه وي چې د قیامت په ورځ د غزې، سودان او نورې نړۍ مظلومانو او هغو خلکو سره چې په دوی به یې ظلمونه کول یو ډول چلند وشي؟ بلکې هو، دا ظلم دی چې د ظالم او مظلوم سره یو ډول چلند وشي. د هر عاقل انسان عقل دا تقاضا کوي چې ظالم ته باید د هغه د ظلم سزا او مظلوم ته جزا ورکړل شي. له همدې امله الله سبحانه و تعالی به د قیامت په ورځ د ظالم او مظلوم سره یو ډول چلند نه کوي، له دې امله نه چې د هغه سبحانه و تعالی مهرباني محدوده ده، بلکې له دې امله چې د هغه مهرباني کامله او عدل بشپړ دی. نو کله چې یو څوک دا پوښتنه کوي چې څنګه یو مهربان رب کولی شي چې خلق جهنم کې وغورځوي، ته ځواب ورکړه، ووایه چې خلق ولې د یو مهربان رب پر ځای جهنم ته ترجیح ورکوي. لکه څنګه چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمای، لقد خاب وخسر من خرج عن رحمة الله وسعت كل شيء. یقینا ناکام شو او تاوانی وکړه هغه چا چې د الله سبحانه و تعالی د هغه رحمت نه ووته چې هر څه ته شامل دی. په دې معنی هغه کس چې د الرحمن د عذاب مستحق ګرځي، دغه شخص د نړۍ تر ټولو بد انسان دی. له همدې امله ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وویلې، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ای زما پلار جانه، بېشکه زه له دې نه ویریږم چې تا ته د رحمان له جانبه عذاب در ورسیږي. هغه الجبار ونه ویلې، هغه الرحمن وویلې، تر څو خپل پلار دې خبرې ته متوجه کړي چې که چیرې د الرحمن له لورې تا ته عذاب رسیږي، نو دا ستا په ډیر زیات بدوالي دلالت کولو ترڅنګ د معنویاتو له مخې یو ډیر ویرونکی ځای دی، او ته پوهیږي چې په دغه ویرونکي ځای کې څوک اوسیږي؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بلا شکه شیطان د تر ټولو زیات مهربان رب نافرمانه او سبحان الله الحارث بن سوید وای چې د قیامت په ورځ به حتی شیطان هم پورته وګوري په دې تمه چې د الله سبحانه و تعالی رحمت به ته ورسیږي، سره له دومره بدو کړنو چې تر سره کړي دي، مګر د الله رحمت به ده ته نه رسیږي، ځکه چې ده په خپل ځان د الله سبحانه و تعالی د رحمت او مهربانۍ نه بې برخې کړی دی. کله چې د الله سبحانه و تعالی رحمت او مهرباني دومره ډیره پراخه ده چې تر ټولو بد کافر شیطان هم فکر کوي چې شاید ترې برخمن شي، نو څه فکر کوي چې الله سبحانه و تعالی به د قیامت په ورځ د خپلو مؤمنانو بندگانو سره څه ډول چلند وکړي؟ هغه ورځ چې الله سبحانه و تعالی ورته خپله 99 سلنه مهرباني ساتلې ده، په دغه ورځ به ته د الله سبحانه و تعالی مهرباني د الرحیم نه تجربه کړي. الرحمن عام مهربان ته وایي او الرحیم وایي خاص مهربان ته. الرحمن په دې دنیا کې خپله مهرباني په خپلو ټولو مخلوقاتو باندې د باران په څیر وروي، په داسې حال کې چې الرحیم خپله مهرباني د قیامت په ورځ خپلو مؤمنو بندگانو ته ځانګړې کوي. د الرحمن مهرباني مستحق او غیر مستحق ټولو ته شامله ده، په داسې حال کې چې د الرحیم مهرباني د متقیانو لپاره ځانګړې کړې شوې ده. وکان بالمؤمنین رحیما، هغه په مؤمنانو باندې رحیم دی. الرحمن په قرآن کې 50 ځله
ذکر شوی دی. الرحیم 2 چنده یعنی 114 ځله ذکر شوی دی. دا داسې ده لکه الله سبحانه وتعالی چې فرمایي چې زه عام مهربان یم په خپلو ټولو کائناتو باندې، مګر 2 چنده او خاص مهربان یم په خپلو هغو بندګانو باندې چې په ما ایمان لري، په ځانګړې توګه په هغه ورځ چې دوی ورته ډیره زیاته اړتیا لري او کولی شي د تل لپاره ترې خوند واخلي. مګر یو کس شاید دا ووایي چې آیا په دې دنیا کې هم د مؤمن لپاره د الله سبحانه وتعالی له خوا نه کومه ځانګړې مهرباني شته؟ ځواب یې دی هو، او هغه د الله سبحانه وتعالی د الرؤوف نوم معنا ده. الرؤوف یعنی په ډیرې نرمۍ سره مهربان. علما وایي چې رأفتون په عربي ژبه کې د مهربانۍ تر ټولو لوړې څوکې ته وایي، او الرؤوف په دې دنیا کې هم د خپلو مؤمنو بندګانو لپاره د ځانګړې مهربانۍ لرلو ترڅنګ د هغوی ساتنه کوي. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې رأفتون دې ته وایي چې الله سبحانه وتعالی ستا ساتنه کوي حتی مخکې له دې چې ته په دې وپوهېږي چې تا ساتنې ته اړتیا درلوده. شیخ راطب النابلوسی رحمه الله دغه موضوع د والدینو په مثال ورکولو سره توضیح کوي او وایي چې والدین خپلو بچیو ته د ژمي په موسم کې ګرم لباسونه او جامې وراغوندي ترڅو بچیان یې په سینه، زکام یا په بلې ناروغۍ باندې اخته نشي، چې دې ته رأفتون یعنی زړه خوږی او خواخوږی وایي. کله چې بیا دغه ماشوم ناروغه شي نو د مور او پلار زړونه یې درد کوي او هر هغه څه کوي چې پوهیږي چې د بچي درد یې پرې آرام کیږي، چې دې ته بیا رحم وایي. امام القشیری رحمه الله فرمایي خواخوږی یا زړه خوږی د رحم تر ټولو لوړه کچه ده، چیرې چې الله سبحانه وتعالی تا ته د هغو کړنو په اړه خبرداری درکوي چې پایله یې عذاب او بدبختي ده. د الله دی چې ستا له لارې هغه څه او هغه څوک چپوي چې تا ته ضرر رسوي، یا هم تا له هغو لارو ساتي چې په ورتلو یې شاید ته متضرر شي. دا الله دی چې ستا د وجود د ننه غړو د حفاظت کولو ترڅنګ ستا د اوسېدو چاپېریال داسې جوړوي چې ته پکې د ژوند د هرې لحظې نه خوند واخلې او خوشحاله اوسې. او جالبه خو دا ده چې ته د دې ټول جریان نه خبرېږې هم نه. دا د الله سبحانه وتعالی بې انتها مهرباني ده چې په خاموشانه ډول فعالیت کوي بې له دې چې ته ورته متوجه شي. رؤوف هغه چاته وایي چې په نورو یې زړه خوږېږي او همدارنګه دا د رحم غښتلی حالت او لوړه کچه ده. په دې معنا چې که چیرې یو څوک رؤوف دی نو دا ډیر زیات رحیم هم دی. د بیلګې په ډول که چیرې ته په خپل ژوند کې د یوې ستونزې یا هم ستونزمن حالت سره مخ شي، نو دا چې الله سبحانه وتعالی رحیم دی په تا باندې دغې ستونزې په جریان کې او د ستونزې له پای ته رسېدو وروسته رحم کوي او توفیق درکوي چې له ستونزې یا ستونزمن حالت سره په داسې ډول مبارزه وکړي چې نه یوازې دا چې ایمان له لاسه ورنکړي بلکې د الله سبحانه وتعالی رضا هم ترلاسه کړي. مګر رؤوف بیا هغه څوک دی چې د ستونزې د رامنځته کېدو نه مخکې تا متوجه کوي، ستا ساتنه کوي او تا ته خبرداری درکوي ترڅو وکولی شي له ستونزې څخه ځان وساتي. الله سبحانه وتعالی د سورة البقرې په 143 آیات کې فرمایي او الله کله هم داسې نه دی چې ستاسو ایمان ضایع کړي. یقینا الله په خلکو باندې خامخا ډیر نرمي کوونکی بې حده رحم کوونکی دی. الرحیم یو مختلف پوړ د مهربانۍ لري ستا لپاره په آخرت کې. الرؤوف یو ژور پوړ د مهربانۍ لري ستا لپاره په دنیا کې. هغه رؤوف دی د خپل فرمان سره په دې دنیا کې او رحیم دی د خپل ثواب سره په آخرت کې. د الله سبحانه وتعالی یو ډول مهرباني تا له تاواني کېدو او متضرر کېدو څخه ژغوري، خو که فرض یې کړه ضرر درته ورسېدو بل ډول مهرباني یې تا رغوي. له همدې امله په قرآن کې د الرؤوف نوم د الرحیم سره یو ځای ذکر کیږي. اوس دا چې څنګه د دې نومونو له برکتونو څخه برخمن شي په دې پورې اړه لري چې په کومه اندازه ته په دې نومونو او صفتونو فکر او تدبر کوي. الراحمون يرحمهم الرحمن، په مهربانه خلکو باندې به تر ټولو زیات مهربانه ذات مهرباني وکړي. او که چیرې ته د الله سبحانه وتعالی د ډېرې مهربانۍ غوښتونکی یې
نو ابن القیم رحمه الله وایي الله ته تر ټولو نږدې هغه خلق دي څوک چې د رؤوف او رحیم ځانګړتیاوې لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین، یعنی د ټولو کائناتو لپاره رحمت او په ځانګړې توګه د مؤمنانو لپاره بالمؤمنین رؤوف رحیم، نرمي کوونکی، زړه خوږی او بې حده مهربانو. د الله سبحانه وتعالی د مهربانۍ او رحم په اړه فکر کوه او تا ته به د هغه سبحانه وتعالی مهرباني او رحم په هغه ډول رسیږي څنګه چې ته یې فکر کوي. د الله سبحانه وتعالی مهربانۍ ته ته رانغښتی وي حتی هغه وخت چې تا خبرې هم نشوې کولی. نو مهربانۍ سره خبرې کوه، مهربانۍ سره کړنې کوه او د الله د مهربانه دربار څخه تل د مهربانۍ غوښتنه کوه. د الرؤوف شکر ادا کړه د هغو مهربانیو لپاره چې ته ورته متوجه شوی هم نه یې. د الرحیم نه د هغو مهربانیو غوښتنه وکړه چې ته یې تصور هم نشې کولی. او د الرحمن نه وغواړه چې تا په خپلو مهربانیو کې داسې راونغاړي لکه څنګه چې یوه مور د ډېرې مینې او جذبې په اساس خپل بچی په خپلې سینې پورې کلک نیسي. یو کس د دعا په اړه یوه نااشنا او په زړه پورې کیسه درته ونه کړم. یو څوک داسې و چې هغه خپل ځان د الله سبحانه وتعالی د مهربانۍ او رحم وړ نه ګاڼه، نو داسې دعا یې کوله: یا ربي، ای زما پروردګاره، ته وایې فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. څوک چې د خپل ګناه نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي، ته یې توبه قبلوي او ته تر ټولو ډېر زیات بخونکی، بې حده رحم کوونکی. او دا دې زه ستا په وړاندې خپلو ګناهونو نه توبه کوم، نو یا الله ارحمني، په ما رحم وکړه. مګر که چیرې ته ما د دغه کټګورۍ وړ نه بولي، نو ته وایي وکان بالمؤمنین رحیما، دا چې ته په ځانګړې توګه په مؤمنانو باندې مهربان یې. او ای زما ربه، انا مؤمن، زه مؤمن یم، ارحمني، په ما رحم وکړه. او که چیرې زه د دغه کټګورۍ وړتیا هم نه لرم، نو ته وایي ورحمتي وسعت كل شيء، دا چې ستا رحمت ټولو څیزونو ته شامل دی. وانا شیء، او زه هم یو څیز یم، فرحمني، نو په ما رحم وکړه. او که چیرې زه د دغه کټګورۍ وړتیا هم نه لرم، نو بیا زه هیڅ شی هم نه یم، زه هیڅ څوک هم نه یم، او دا زما لپاره تر ټولو ډیر خواشینونکی او غمجن حالت دی. مګر ای بې حده مهربانه ربه، ته وایې الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هغه خلق چې کله ورته تکلیف، مصیبت او پریشانی ورسیږي، وای موږ د الله یو او همغه ته به ورګرځو او په همدوی باندې د دوی د رب له لوري رحمتونه او برکتونه نازلیږي. نو ای مهربان ربه، زه دلته یم، ستا په در کې سره تور خپې بله خپې ولاړ یم او وایم چې انا لله و انا الیه راجعون، نو فرحمني، په ما رحم وکړه. ای زما مسلمان ورور او مسلمانې خورې، په دې وپوهېږه چې مهرباني د الله سبحانه وتعالی حالت نه دی، بلکې دا یې طبیعت، ماهیت، فطرت، خوی او خاصیت دی. او همدا اوس چې ته په هر حالت، هر موقف، هر مرتبه، هر ځای او هر منصب کې یې، دا ستا شاهکار او میړانه نه، بلکې د هغه رحمت او مهرباني ده، ځکه چې د هغه رحمت او مهرباني هر څه ته شامله او رسیدونکې ده. یا رحمان، تا په خپل ځان باندې مهرباني لازمه کړې ده. ته مهربانه وي حتی هغه وخت هم چې ستا د مهربانۍ ترلاسه کولو دپاره هیڅ مخلوق نه و موجود. ای زما مهربانه ربه، زما د وجود هره برخه په خپلې مهربانۍ کې راونغاړه، زما ماضي د داغونو سره، زما حال د اړتیاو سره، او زما راتلونکی د معلومتیا سره. یا رحیم، اجازه راکړه چې هغه رحمت وڅکم چې تا د هغو دپاره ساتلی دی چې تا ته درګرځي. ما ته ستا هغه رحمت را نصیب کړه چې لا تر اوسه یې پیژنم هم نه،
او ما زما د ګناهونو باوجود د جنت لوړو درجو ته ورسوه. یا رؤوف، ما پټ کړه د هغو طوفانونو نه چې ما ته په نظر نه راځي. ما ورغوه مخکې له دې چې مات شم. ما وژغوره د هر ډول امتحانونو او ازمیښتونو نه، او ما ته ستا رحمت را نصیب کړه په داسې ډول او په داسې طریقو چې زه به یې یوازې هغه وخت درک کړم چې له تا سره ملاقات وکړم.